زما قدرمن او عزتمند ورونو روجا هغه ښکلی عبادت دی چې الله ته د تقرب بهترین سبب په ورځ د قیامت د سختې تندې دپاره علاج دی. تنده پې ماتیږي او هلته په هغې لویې تندې په ورځ به تا ته اوبه میلاویږي. د دې عبادت دپاره رب العالمین یوه دروازه مقرر کړې ده په جنت کې چې د هغې نه به صرف روجهدار داخلیږي. دا داسې یو عبادت د حدیث کې راځي چې فانه لا عدل له، د دې مثل عبادت نشته. که یو سړی وایي چې زه کمزوری یم خو بیا هم غواړم چې دا ټوله زمانه مې په روژه کې حساب شي او دا ټوله زندگی زما روژه کې الله دومره اجر راکړي چې دا ټوله زندگی روژه یم، نو په میاشت کې د 3 ورځو مهنت او مشقت په نتیجه کې به تا ته دومره ثواب میلاو شي لکه ته چې ټوله زندگی روژه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صوم 3 ایام من کل شهر صیام الدهر. که یو سړی د هرې میاشتې نه 3 روژې نیسي دی انسان ته دومره ثواب میلاویږي لکه دا چې ټوله زندگی روژه. د رب العالمین څومره عظیم رحم دی چې د 3 ورځو په وجه باندې د 3 ورځو په نتیجه کې تا ته د ټولې میاشت ثواب درکوي. لیکن که یو انسان لږ محنت او لږ خواري وکړي